سلام و وقت بخیر. این هم بسته ورزشی امروز از زاویه. قرار است عباس کریمی شناگر معلول افغانستان در رقابت‌های سرتاسری شنای آمریکا رقابت کند. عباس کریمی شناگر معلول افغانستان در رقابت‌های سرتاسری شنای آمریکا شرکت می‌کند. این رقابت‌ها در بخش‌های 50 متر پروانه، کرال پشت، تکنیک آزاد، بریستروک و 100 متر فری استایل در ایالت تگزاس برگزار خواهد شد. کریمی افزون بر کسب قهرمانی‌ها در سطح شنای معلولان جهان موفق شده تا در بازی‌های المپیک 2020 توکیو نیز راه یابد. تیم‌های ملی بسکتبال با چوکی عرابه‌دار آقایان و بانوان افغانستان در ادامه رقابت‌های کسب سهمیه پارالمپیک 2020 برابر تیم‌های اندونزیا و هندوستان به پیروزی رسیدند. جزئیات در گزارش. تیم‌های ملی بسکتبال با چوکی عرابه‌دار آقایان و بانوان افغانستان در ادامه رقابت‌های کسب سهمیه پارالمپیک 2022 توکیو برابر حریفانشان به پیروزی رسیدند. تیم ملی بسکتبال با چوکی عرابه‌دار آقایان با حساب 63-21 اندونزیا را شکست داد و ملی پوشان بسکتبال با چوکی عرابه‌دار بانوان هم با نتیجه 55-26 از سد هند گذشتند. رقابت‌های کسب سهمیه پارالمپیک با حضور 22 کشور در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی تایلند برگزار شده است. هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با برگزاری دو دیدار پیگیری شد. منچستر سیتی دوباره به رده دوم جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس برگشت. در هفته 15 این رقابت‌ها که سه شنبه شب با دو دیدار برگزار شد، منچستر سیتی در خانه برندلی و پیروزی پرگل 4-1 رسید و به رده دوم جدول برگشت. در دیگر بازی این شب کریستال پالاس 1-0 بورنموث را در هم کوبید. این رقابت‌ها امشب با 6 دیدار ادامه می‌یابد که در حساس‌ترین آنها لیورپول در خانه میزبان اوورتون است و چلسی به مصاف استون ویلا می‌رود. در جدول رده‌بندی این لیگ لیورپول با 40 امتیاز در صدر قرار دارد و منچستر سیتی با 32 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است. رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا با برگزاری چند دیدار مهم پیگیری شد. تیم بسکتبال لس آنجلس کلیپرز موفق به شکست پورتلند شد. در ادامه رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا که با 7 دیدار برگزار شد، لس آنجلس کلیپرز در یک بازی حساس با حساب 117-97 پورتلند را در هم کوبید. در سایر بازی‌های برگزار شده، سن آنتونیو 135-133 هیوستون را شکست داد و میامی هیت 121-110 از سد تورنتو گذشت. د افغانستان په دوه ولایتونو کې د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ روانې دي. د ننګرهار په غازي امان الله خان لوبغالي کې سپینغر له بند امیر سره او په خوست ولایت کې مس عینک زون له آمو زون سره سیالۍ کوي. بشپړ جزئیات په راپور کې. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ فرست کلاس سیالیو 18مه سیالۍ کې سپین غر له بند امیر سره د ننګرهار په غازي امان الله خان کې او همداشان د خوست ولایت په لوبغالي کې بیا 19مه لوبه د مس عینک او آمو زون ترمنځ روانه ده. لومړی لوبه د سپین غر او بند امیر زون ترمنځ ترسره شوه چې لومړی توپوهنه بند امیر لوبډلې پیل کړه او د ټولو لوبغاړو په زیان سره 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې سپین غر لوبډلې خپله توپوهنه پیل کړه او د ټولو لوبغاړو په زیان سره 302 منډې وکړې چې له دې سره یاده لوبډله له بند امیر څخه 150 منډې مخکې شوه. بل لور خوست ولایت کې مس عینک زون له آمو زون سره مخ شوې چې لومړی توپوهنه آمو لوبډلې پیل کړې او د شپږو لوبغاړو په زیان سره 650 منډې جوړې کړې دي. د مس عینک زون لوبډلې توپوهنه پیل کړې ده او د یاد هدف د پوره کولو لپاره هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو څخه دوه لوبې ترسره شوي چې دواړه مساوي پای ته رسیدلي دي. تشکر از اینکه با زاویه هستید. خدا نگهدارتون.